د نړۍ او مطبوعاتو سترګې دې ته دي چې اسرایلي پوځیان به له دغې 12 کسیزې فعالې ډلې سره څه کوي. ای وژني به یې او که به یې بیرته خوشي کوي. د ویښو وجدانونو استازي د 2 میلیارډو مسلمانانو د غیرت ننګونکي د غیرت بیلګې او ورته نور اصطلاحات دي چې د دغو 12 کسانو لپاره کارول کیږي. ښایي د دوی خبرونه به تعقیبوئ، که یې نه تعقیبوئ زه یې په اړه معلومات درکوم. دا د مډلینګ په نوم د ازادۍ بیړۍ ده. د چاپیریال ساتنې د مشهورې فعالې ګریتا تنبرګ او د اروپایي پارلمان د غړې ریما حسن په ګډون 12 کسان په دغه بیړۍ کې سپاره دي چې هڅه کوي د غزې کلابندي چې د اسرایل لخوا په غزې باندې د خوړو د ورتګ د خوراکي توکو د ورتګ کلابندي محاصره لګول شوې ده. دوی غواړي چې په دغه هڅو باندې دا ماته کړي او نړۍ ته د پیغام ورکړي چې حالته خلک له لوږې سره مخامخ دي، له ستونزو سره مخامخ دي او باید یو کار وشي، یو حرکت پیل شي او دغه بندیز مات شي. په غزه کې اوسمهال بشري ناورین آخري حد ته رسیدلی، داسې حد ته چې بشریت شاید ساری نه وي تجربه کړی. بې حسابه مرګونو او ټپي کېدو ترڅنګ ډاکټران په خپله د خپلو ناروغانو په شان د خوراک د کموالي له امله له سخت حالت سره مخامخ دي. ماشومان خوارځواک شوي دي او کورنۍ خواړه نه لري، خلک د لوږې له امله کړیږي. د فلسطیني مشر مصطفی برغوثي په وینا باندې غزه کې همدا اوس 1 بوجۍ وړه نشته، خو که پیدا هم شي په 250 ډالر باندې پلورل کیږي. 1 بوجۍ وړه په 250 ډالر. داسې وضعیت دی. دغه فعالان چې د ازادۍ د بیړۍ ائتلاف یې بولي او په دغه کښتۍ کې سپاره فعالان 12 کسان د فرانسې، سویډن، جرمني، هالند، اسپانیې، برازیل او ترکیې وګړي دي چې د خپل ژوند په خطر کې اچولو سره د بشر ژغورنې یو مهم ګام اوچتوي. دا ډیر زیات مهم ګام بلل شوی. له څو ورځو راهیسې دوی د مدیترانې سمندر کې خپل سفر پیل کړی وو او غزې ته ځانونه رسوي چې کښتۍ کې ځانونه سره خوراکي توکي، درمل او د ماشومانو ځینې لکه شیدې او نور اسباب کښتۍ کې ځان سره اچولي دي او په یو سمبولیک حرکت باندې غواړي د غزې انحصار مات کړي او د غزې خلکو ته ورسوي ځانونه. خو نن سهار یعنی د دوشنبې په سهار وختي د مصر شاوخوا اوبو ته دوی رسیدلی وو چې اسرایلي پوځیانو دوی ته ځانونه ورسول او کښتۍ ته ورختلي دي او دغه فعالانې نیولې دي. له خپلو همکارانو سره دغه یادو فعالانو اړیکې له هغه راهیسې پرې شوي دي چې دوی په ویلي وو چې اسرایلي پوځیانو یې کښتۍ محاصره کړې ده او ډرون الوتکې راغلي دي، د دوی په سر باندې سپینې مادې شیندلې دي او ترڅنګ یې شاوخوا اسرایلي پوځیانو کښتۍ راټولې شوي دي او د دوی مسیر بدل کړی دی. دوی مخکې له دې چې دغه کار وشي ویډیوګانې ثبت کړې وي چې اوس خپرې شوي دي د دوی د انستاګرام چینل باندې. هلته یې ویلي دي که دغه د ویډیوګانې هر یو غړي ویلي خپل پیغام یې خپور کړی چې که تاسې زما دغه پیغام ګورئ نو په دې معنا چې زه اسرایلي پوځیانو نیولی یم یا اختطاف کړی یم. له وړاندې اسرایلي دفاع وزیر خپلو پوځیانو ته امر کړی و چې دغه کښتۍ غزې ته له رسېدو مخکې ونیسي او دوی ته اجازه ورنه کړي چې د غزې کلابندي ماته کړي. د مډلین کښتۍ له امنیتي کمرې ثبت شوي ویډیوګانو کې ښکاري چې ټول فعالان یو ځای راټول شوي دي، لاسونه یې پورته کړي دي، ناست یې خپلو منځونو کې او یو بل ته د زغم او د صبر سپارښتنه کوي، د آرام کېناستو سپارښتنه کوي او شاوخوا یې رڼاګانې دي. ښکاري چې له بهر نه نورې رڼاګانې د دوی کښتۍ ته اچول شوي دي چې ښکاري پوځیان دي او شاوخوا دوی محاصره شوي دي. دوی یو بل ته امر کوي، یو بل ته ښودنه کوي چې دغه خپل موبایلونه او نور ټکنالوژي وسایل چې لري، لپټاپ او نور، د وغورځي سمندر ته ترڅو د اسرایلي پوځیانو لاسته ورنشي چې د دوی معلومات او ډیټا واخلي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا اسرایلي پوځیان چې دوی ونیسي او د دوی مسیر بدل کړي
وبه یې وژني، ضرر به ور ورسوي. که دا کسان یوازې د عربو یا نورو مسلمانو هیوادونو وګړي وای یا یې د مسلمانو هیوادونو تابعیت لرلی، ځواب هو کیدای شو. خو دا د ازادۍ د بیړۍ ائتلاف غړي د اروپایي او نورو ورته هیوادونو غړي دي چې د حکومتونو د خپل وګړو پوښتنه کوي او په اسانۍ چاته اجازه نه ورکوي چې د دوی وګړو ته ضرر ورسوي. ښایي اسرائیلي پوځیان دوی بندیان کړي او بیرته یې خپلو هیوادونو ته وشړي او پرېنږدي چې د غزې کلابندي ماته کړي او غزې ته ورسیږي. دا اسانه سفر نه دی د دوی دپاره. ښایي ټول فکر وکړي چې دا خو اروپایي تابعیت لري نو دوی به ورشي هلته اسانۍ باندې. نه، دا د ژوند په سر باندې لوبه ده چې دوی کړې ده د بشریت دپاره، د انسان دوستۍ دپاره، د نړۍ د آزادو او ویښو وجدانونو په استازیتوب باندې دوی دا ګام اخیستی دی. دا ځکه اسانه نه دی چې په 2019 کال کې ورته ګام 10 فعالانو اخیستی و چې د ترکیې یوه بیړۍ روانه کړې وه د مرستو چې غزې ته ورسیږي. اسرائیلي ځانګړو ځواکونو په دوی ډزې وکړې، ویشتل او 10 کسان یې ووژل. دا اروپایي وګړي دي چې دغه سمبولیک حرکت یې پیل کړی دی. مسلمانان، د دوی مشران، عرب مشران، هغه کسانو لمن ته ټریلیونونه ډالر ورغورځوي چې په غزه کې د جګړې تر شا اصلي ملاتړي دي، وسله ورکوي او ترڅنګ یې کلک ولاړ دي. په ملګرو ملتونو کې چې کله د اوربند یا د سولې کوم تړون کیږي، همدغه هیواد یې ویټو کوي چې عرب مشرانو څو ورځې مخکې دوی ته خپلې لوڼې په مخ کې د ښه راغلاست او بدرقه کولو دپاره درولې وي او ټریلیونونه ډالر یې لمن ته ور وغورځول. مسلمانان بیا عام وګړي مسلمانان دوی تش دعاګانو ته زور ورکړی دی او په دعاګانو باندې خپل مسؤلیت ادا کوي. د دوی مسؤلیت دغه کسان، دغه ویښ وجدانونو خلک چې ډېری مسلمانان هم نه دي، حرکت یې پیل کړی دی او د انسانیت او د بشر دوستۍ د ملاتړ لپاره دوی خپل سرونه له خطر سره مخ کړي دي او روان شوي دغه ګام یې پیل کړی دی. مسلمانان به دعاوې کوي، خپل مسؤلیت به په دغه ادا کوي. غربیان به د دوی لپاره سمبولیک حرکتونه کوي چې دوی راویښ شي. اسلامي امت په تاریخ کې د داسې ذلت او داسې بد حالت تجربه ډیره کمه شاید کړي. 2 میلیارده مسلمانان غزه کې څه حال دی، اسلامي نړۍ کې ډیرو ځایونو کې څه حالت دی.